نو زه د دې مشر یم او دام کشر دی دام کشر دی صحیح ده جی نو په دې خبره ونیسئ غوږونه نه نو چې هغه کوم نامې هغه ملګري غوږونه ونیسي نو بیا به څه وشي څه شی مړه ستاسو نشته بس دا دومره تیز نه وي ګرانو مینوالو زموږ پروګرام دی FM 101.5 پې خبر دلدار خلیل سلمان افریدی دې چشمو کې به لږ ډېر ښایسته ښکارم اوهو ته لږ دا راوباسه نو دې کې ډېر زیات ښکلی ښکارم نه ښکاري ورته بلکل جناب بلکل ریډیو پاکستان FM 101.5 دلدار ته وګوره سمه د شیرپا هسپتال نرس پکې ښکاري ګوره هیټ کې مې که نه بار بلکل ګرانو مینوالو او دا بل دومره تیز خان د غوږونو پردې رالګوي ظالمه لږه ګزاره کوه څه کې بالکل جناب نن زموږ چې کوم پروګرام دی مست ګروپ پروګرام چې کوم دی هغه دی مست ګروپ نو ماشاءالله تاسو په دې اوږو مې ډېر زور مه کوه بیا داسې چیت ښکارم نه ته یې چیته ته چې ودرېږې همدومره نو بالکل جناب تاسو واورېدو امید لرم یو ګنټه خو تاسو شو واورېده او دوباره یو ګنټه چې کومه ده 6 بجې پورې دوباره تاسو سره ده نو انشاءالله تاسو به مونږ انټرټین کوو تاسو چې کوم دی مونږ په مخ باندې ښکلا راولو او دا پروګرام چې کوم دی نو دغه رالو څه رالو دغه رالو جی څوک راغو سلمان بھائی ته خو د چشمو نه بغیر ډېر زیات ښکلی ښکارې چشمې ته چټیا چې اصله نو او دې چشمو کې دې ښکاري مې دومره نه خدای شته او تل به یي که نه بالکل تاسو به مرئ اور زه درپسې یم جي صحیح نه دا پیله به مونږ ولې مرو نو بس د لیکل راوړي دي که نه دې مندري دا اوس وګوره یعنې مندریا اوهو همدومره یي ته چې دا ظالمه که نه بیا همدومره نه مسلې وګوره ویری ګډ باډي بلډینګ مې شروع کړی یوه نیمه هفته به شوه یوه نیمه هفته داسې دي دا به د ایسار دیوالونه دي ما وایي چې دی دا وایي که نه زه ورته نه یم ځکه چې زما نه مشر دی سینیر دی د دلدار غوږونو ته وګوره دا خو دې دغه سره دغه سره دا څه شی دی دا ماسک دی بالکل جناب پښتنو به ورته دغه ویلو هسې شی ورته اکثر به چې زمیندارانو غواګانې په دغه کې کلبه به یې کوله که نه سلمان بھائی نو دا به یې د غواګانو ته اچولو چې یاره دا کوم غویان به وو که نه چې یاره دا خوراک نه کوي دا بوټي موټي نه خوري او چې کوم فصل یې کرلی اکثر به دا ګني کړي او دې په دا کیارو کې منځ کې دا کلبه به وله دا به هغه واچولو بس اوس الله طرف نه به مونږ به ټولو مسلمانانو یې فالو کړی په ټوله دنیا یې بلکې فالو کړی چې دا باچو بس ماشاءالله زنانو ژبه در کې لګېدلې ده او نور یې سړی د دلدار بریتونو ته وګوره ته په تور مارګر د لکیره راکړه